د رحمت نه مراد ذات بابرکات د نبی علیہ السلام هم راتلی شي، بلکې دا د ټولو نه غوره ترجمه ده چې د رحمت نه مونږ ذات بابرکات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واخلو. نو الله تبارک و تعالی فرمایي چې تاسو زما د حبیب نه انقطاع مه کوئ، د هغه سره قطع تعلق مه کوئ، یعنی د هغه سره تعلق مه کټ کوئ. لا تقنطوا من رحمت الله، تاسو د الله د رحمت نه ځان مه کټ کوئ. نو که چېرې تاسو زما د رحمت یعنی زما د حبیب صلی الله علیه وسلم نه ځان نه کټ کوئ، نو هغه به ما دومره ګران دی چې زه به ستاسو ټول ګناهونه د هغه په خاطر باندې وبخوم. او بیا وایي چې ان رحمت الله قریب من المحسنین، بېشکه د الله رحمت نږدې دی چاته هغې کسانو ته چې هغه محسنان دي، احسان کوونکي دي. په مختلفو طریقو سره الله تعالی مونږ له دا دغه راکوي، خو چونکې څنګه چې الله مهربانه دی، رحیم دی، کریم دی، غفار دی، ستار دی، الله مهربانه بادشاہ دی، نو دقسې د الله حبیب رحیم دی، رؤوف دی، کریم دی، مهربانه دی، صابره دی. دا ټوله یوه خبره ده. د الله تبارک و تعالی صفتونه هغه په حضور صلی الله علیه وسلم کې موجود، او د حضور صلی الله علیه وسلم صفتونه دا به د په امت کې موجود. نو دا ټوله یوه چې کوم دی نو دغه د رشته ده. د انسان جسم بچی دې ته لږ سوچ کوئ، د انسان جسم چې دی نو دا نوري هم دی، خاکی هم دی، روحي دی، خاکی دی. د دو اولنی انسان چې دی روحي حیثیت سره دی په لاهوت کې جوړ شوی دی، په جبروت کې په توحید باندې د ده پرورش شوی دی، او چې په لاهوت کې چې کوم دی نو دی جوړ شوی، په ملکوت کې د ده پرورش شوی دی او جبروت کې. او بیا ناسوت ته چې ښکته راکوز کو نو یو بل ده ته چې کوم دی دې انسان ته یو بشري جسم ورواغوستو، دغه انسان ته بشري جسم ورواغوست، او په دغه بشري جسم کې اوبو، خاوره، هوا او نار نور دی شامل کړل، او د دې دا بشري حیثیت یې پکې دغه کو چې هسې نه دا روحاني جسم د ده ونه لګي او دا بشري حیثیت ول ونسېږي. نو څلور واړه چې کوم دی نو دی پکې غیر چاپېره دغه کړل. اوس د ده مقام چې دی دا بره دی، لاهوت دی، ده ته بشري حیثیت واغوستی. مخکې چې بشري حیثیت ده ته نه و، نو په عالم ارواح کې چې انسانان ور مخکې شو او الله تبارک و تعالی ورته وفرمیل الستو بربکم، ای زه ستاسو رب نه یم؟ نو مونږ ټول ورته بلا، ولې نه ته زمونږ رب یې؟ خو چې کله یې دې د لاهوت نه راکوز کو او ده ته بشري حیثیت واچو نو د دونه هغه خبره یاد. نو الله د هغې وعدې یادولو دپاره الله تبارک و تعالی بیا په دې انسانانو کې پیغمبران رولېږل چې هغه وعده چې هلکه تا د خدای سره یو وعده کړې وه چې ته زما رب یې، نو هغې ورله بیا پرورش شروع کو، بیا یې ورو ورو د دې ځای نه اوچت کو، طریقه کار یې ورته وښودو چې ته به څنګه د دې ځای نه واپس خپل مقام ته بیا ځې.
نو د الله تعالی د وحی په ذریعہ د دې انسان بیا پرورش شروع شو او کم بشری خاصیتونه خواهشاتونه دا چې د دو په دې زړه کې د بشری حیثیت سره راغلی هغه ورله بیا په ذکر الله تبارک وتعالی سره هغه ختمی او واپس یې هغې حیثیت ته رسوي. تاسو وګورئ جي په کعبه کې 360 بوتان، کعبه د الله کور دی، د هغې د صفایه دپاره خدای خپل عظیم کسان راولېږل، نو هغه کعبه یې صفا کړه. دا خو د شریعت خبره شوه. اوس د انسان د زړه کعبه، د انسان د زړه کعبه کې د خواهشاتو بوتان پراته دي، د خواهشاتو بوتان، او د هغې ذکر الله تبارک وتعالی د نبي علیه السلام په ژبه داسې کوي چې اتلس شلي کرته 360، هغه هم 360 دا هم 360، اتلس شلي کرته 360 کرته دغه بوتان یعنی شیطان دی انسان ته وسوسه ورکوي د خواهشاتو. څنګه چې هلته کې 360 بوتان دغسې د دې انسان په دې زړه کې چې کوم دی 360 چې کوم دی نو دا غلط خیالونه ګرځي، غلط سوچونه کوي، او څنګه چې د هغې د صفایۍ لپاره خلک نو دغسې الله تعالی 360 کرته په شوارو کې دې انسان د رحمت په نظر دغسې لاندې ووي د خواهشاتو هغه بوتان لکه څنګه چې بابا علیه رحمت راغلی دا زړه د بتخانه پسې بوتان د خواهشاتو تا کومه دعا غوښتې په مقام د عرفات مقصود دي دا دنیا وې ګولې کېدل په څه خواهش دپاره تللی دی تاسو نو پته دا ولګېده چې څنګه په ظاهره کعبه کې 360 بتان پراتو او د هغې د صفایۍ دپاره الله خپل برګزیده خلق رالیږلی، دقسې په دې زړه کې هر وخت 360 بوتان ځان ضایع کوي. دغې بوتانو د کټ کولو دپاره الله 360 کرته چې کوم دی د انسان د زړه ته چې کوم دی د رحمت نظر کوي. پته دا ولګېده چې انسان دا کم ظاهري ځانین نو دغه انسان نه دی، په دې انسان کې دننه بل انسان دی. په هر انسان کې دویم انسان دی، یو خو ظاهري شکل و شبهات دي نو په هغې سړی دوکه خوړی شي، یو هغه شکل و شبهات دی د انسان چې هغه چا ته پته نه لګي، هغه بیا انسان پیژني. نو اوس د ده دننه انسان چې کوم دی نو آیا ده د شیطان رنګ اخیستی دی او که نه د ده دننه انسان چې دی د رحمان رنګ اخیستی دی. دا به تا ته د دغې انسان د نشستو برخاست نه یا پته لګي، یا به درته الله تعالی الهامي وایي، یا به درته په بله طریقه باندې الو به دا انسان پیژنې، ورنه په ظاهر نظر څوک نشي پیژندی، ځکه چې هغه سترګې، هغه خوله، هغه غوږونه، بلکې اکثر ښایسته یي د هغې نه، خو پته نشته چې دننه انسان د ده څنګه دی، دا تور دی، سپین دی، دا رڼا ده که تیاره ده، دغه انسان د ده څنګه دی. نو دغه انسان ته چې اشاره یي نو هغه هم دغه دی چې یاره ستا د روح کم دغه اخیستی دی، بشري حیثیت یې اخیستی دی ډېر، او که روحاني حیثیت یې اخیستی دی. نو که چېرې بشري حیثیت یې اخیستی نو دغه د بشر ټول حیثیت دا دی بشر، د شر سره بشر. نو که بشري حیثیت یې اخیستی نو دی به هر طرف ته د دنیا په لالچ او په دې کې او په دغه کې او په هغه کې. که روحي حیثیت یې اخیستی نو د ده ذهن به عموما الله طرف ته رجوع کوي او هغه طرف ته به توجه وي او دی به کوشش دا کوي چې یاره زما څنګه پاس زما دا. نو پته دا لګي چې دا انسان ته الله خپل خلیفه ویلی دی، بې ځایه نه دی ویلی، تو کې هغه ګډز موجود دي،
د کائناتو بادشاه خلیفه دی، نو چې د کائناتو د بادشاه او ته خلیفه وي چې اته زما یعنی خلیفه او دا دغه چلوا چلولی شي کنه. خو لیکن اوس د پاغزان کې د چلولو هغه ماده نه ده پیدا کړي، ورنه چې دا انسان الله خوښ کړی دی په ټولو کې، او دی ویلي چې والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، قسم دی په خونو په انځر په تور سینا غر په خار د په دې بلد باندې چې د امین بلد دی، یعنی د نبی علیه السلام خار دی، زما دی په دې څلور واړو باندې قسمي الله وي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چې ما د ټولو نه په ښایسته صورت کې انسان پیدا کړی، یعنی دا ما د ځان لپاره پیدا کړی او نور کائنات مې د انسان له پیدا کړي، ځکه دی د دې خلیفه دی. پته دا ولګېده چې د انسان حیثیت الله تعالی ډېر اوچت کړی، خو د دې د ترقۍ دپاره یو لاري یو سببي، او هغه سبب داسې چې د څنګه د ظاهري استادان دي داسې د باطن استادان شته. څنګه چې الله تعالی نه مونږ د رحم تمه کوو، داسې به مونږ هم رحم په بل باندې کوو. څنګه چې مونږ د الله تعالی نه د بخشش تمه کوو، مونږ به د بل ګناهونه د هغه که ما سره یو زیاتې کړی یا څه د هغې به هم عافیت کړو، ماده به په ځان کې راولو. څنګه چې الله تعالی نه مونږ د سخا تمه کوو، نو زه به هم سخي جوړېږم. په دغه اعتبار لکه څنګه چې نبي علیه الصلاة والسلام څنګه چې د الله تعالی نه مونږ د مینې تمه کوو، نو ته به هم د بل انسان سره چې کوم دی نو مینه او محبت کې نو الو به ته کامیابېږې. څنګه چې مونږ د الله تبارک وتعالی د ذات نه یعنی د صبر تمه کوو چې دا ډېر صابره بادشاه دی، دقسې دغه ماده به ته په خپل ځان کې راولې، تا نه به هم د صبر تقاضا کېږي، او الله تعالی وایي چې زه بیا د صابرینو ملګری یم. پته دا ولګېده چې دا الله مونږ ته ویلي چې یاره زما خاصیتونه په ځان کې پیدا کړئ، نو ستاسو نه به هغه اصل انسان جوړ شي چې هغه هلته کې په عالم لاهوت کې جوړ شوی دی. هسې نه چې ستا بشري حیثیت په هغې باندې دومره زورور شي چې تا د بره بجای لاندې اسفل سافلین ته کوزده کړي. نو دا اوس د خدای منشا ده بیا اخوا، خو دلته کې یو اختیار بنده له ورکړی دی، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. که د چا خوښه کېږي جو کافر دی شي، او که د چا خوښه ده هغه د مؤمن کېږي. نو تا له اختیار درکړی، سوچ یې درکړی، سمج یې درکړی دی، لیونی نه یې، بل څه نه یې، چارپاهه نه یې، تا له ښه پوره دغه درکړی دی. نو د دغې په حیثیت به ستا نه ځکه تپوس کېږي چې الله ته پته ده چې دا انسان به دا کوي، خو ولې ستا په طریقه کار کې څه ډسټربنس نه راولي. تی خپل اختیار ته پرېښودی چې ته به کومه لار باندې روان یې، بس ته روان یې. نو وروڼو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دونه خبره ده چې زموږ سره الله دونه مینه کړې ده چې پخوانو خلقو به ګناه وکړله، نو د هغه په تنبه به لیکلی شوي چې فلانی ګناه. که پخوانو خلقو به ګناه وکړله، نو الله به وایي فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم، یو بل مړ کړئ بس ټیک به شئ. که پخوانو خلقو به ګناه وکړه، شادوګان به کېږي. که پخوانو خلقو به ګناه وکړه، ځمکه به یې واړوله. او د حبیب کریم رؤوف الرحیم علیه الصلاة والتسلیم مهرباني ده چې وایي یو پېره د هغه امتي داسې کړي چې مولا بس د اوسه پورې چې مې څه کړي، د دې نه پس زما ته په اخلاص سره توبه ده، زه به د حق نه ګام نه اړوم، زه به په استقامت یم، زه به ستا بنده یم، زه به د حضور امتي یم. دا ټولې خبرې په اخلاص سره وکړې او د خدای ته چې کوم دی توبه طایب شو، نو الله تعالی فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله. که ته د حضور امتي او د هغو سره دې واسطه یي، ګوره یو خبره دا ده چې څومره پیغمبران راغلي دي، نو د هغې نه مخکې دا ټول خلک کافرانو، خو الله ورته ګورې څه نه دي. خو چې کله پیغمبر ورته راغلی او د هغه د
هغه خپل انسان تزهیقی کړي دا واغه ته د حقارت په نظر سره کتلی الله تعالی یو شي غرقا اذا ما د برګزیده بنده چې کم دې د تزهیق کو نو اوسې تبا کا نو مخ کې ولې نه تبا کول چې الله تعالی نه منوا کوي پته دو لګیږي چې الله په دې خپل خو بندګان باندې ډیر خپکیږي ورنه خدای خو یو داسې بادشاہ دی چې کو سو خطي او کبت کوي که سو کافر دی کو مسلمان دی ټول لا غریب او دغه ور کوي دغه سي دغه بندګان هم دغه حیثیت لري که سو کافری که سو مسلمانی که سو هر سي دغه سره په خپل حیثیت فرار او سره حقي دغه سي به انسان په دغه طریقه باندې په دغه اتباع په دې عمل کوي نو الله وي زبر د ټول ګناهونه معاف کم ځکه چې الله تعالی بخون کې او مهربان دی الله تعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا مولانا انك